اسې مه کښېنه څه چلي زده کړه د پخلي چلي زده کړه د لوښو د لرګو ځای جارو کوه ګورې افرنزیب ډېر بدخویه سړی دی ګورې ایسته بگذار السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی اختر دی مبارک شه. ستا دی مبارک شي ښه مبارک شه مبارک شه خیر دی. کښېنې راځئ کښېنې خیر دی بس خبره نه ده. وړې لاس دې مات شه دا به بوځې ودې مېلمنو ته خوامه چاچی 10 روپۍ ده انا غرقه شوم 10 روپۍ درکړه 2 میاشتې مخکې مې 10 نه وې درکړي دې خرچو ته وګوره ستا 10 روپو ته وګوره دا واله ځه چاچی اسی تا ته مې یو خبره کوله مې چې بل چاته ونه کی هغه زمونږ د ځای هغه صبرو ترور نه ده د هغې لور چې کوم ده هغه خو یې پرېښو ده دا ولې بس مړی څه مه وایه راسپړه مې مه خو چاته وایم ما تا ته ویل ما چې ستا د خولې نه بل څوک خبر نه شي خو ډېر قبیحه خلکو لی ورکړې وه ډېر قبیحه خلکو خو دوی کم داسې خو مړی دوی خو ځان له قبیحه و ښه دی چې پرېښو ده ورته ای بادرو میراته شي تا خو درته ووي خفه کېږه مه خو ګوره که چاچي ته دي وي نو داسې ووایه چې ټولې دنیا ته مې وي د دې م ګورې د خېټې پوستکی نری دی ښه خلک په د باندې اوس خبر کړي وایي شګوپتي خبره داسې ده چې موږ د چا غیبت نه کو الله دې په غیبت کې نه راولي پوه شولې خو زما خو نه دي خوښ د سره مې نه دي خوښ تا ویلي او ما ویلي تا ویلي او ما په غیبت کې راځي غیبت یې نه کوم خو بیکاره خلک او دا تا خو اوس داسې د قرآن تلاوت شروع کړی چې ستا نه دي خوښ غیبت ته نه کړي مړې ته خو هر ځای کې په ما پسې ختیمانه سوځې رانه ځکه په ما پسې هر ځای کې نښتې او دا ته داسې کترینه کیف راغلي چې ستا نه سوځم دې کپړو ته دې وګوره دا ته داسې مادوري ته د دې شکل ته وګوره د کریموټي ما مادوري به راباندې وبخې زما د کپړو ته وګوره په 10 روپۍ مې اخېستي دي ته خو په میله کې اخېستي ته به دا د 10,000 دي دا په کابل کې په 600 روپۍ دي دا کپړه ده دا ما په 11,300 روپۍ اخېستي وایي میراته چې زه کله کپړې زه چې کله ډوډۍ پخوم نو زه ورته داسې جامې اغوندم زه چې کله ځای جارو کوم که نه ستا دې په شانتې زه په پوچه وامه په دې کپړو باندې او ما ته به ګوره بیا نیغېږي نه ته یې د خپلو کپړو ته وګوره میراته شي وایي په بازار کې ټول نه ګران سوټ دا او ښه دغه اړو څو کلي نه کباړ دیوالی کباړ سر تا ته ګوره بس تشې پردۍ باندې پردۍ وې خپله پردۍ وې او پردۍ وې پردۍ وې ته دې خولې ته دې ته وګوره د شیطانتوب د دا مخوک ورانه کړل ته دې خپلې مخ ته وګوره تا نه څه جوړ کړه 2 ګوتې مخ ته راووتو شیطانتوب د لاسه ما ته نیغه نیغه مه کېږه کېنه ستا خو په هر چا کې کاري ستا په هر چا کې کاري ستا په هر چا کې کاري درې میراته شي اختر له راغلې که جګړه نه راغلې پرېږده باجینې دې مړه کړه خدای داسې دي وایي کور کې راته کم جوړ کړو پرېږده باجینې دې واده باندې مړه کړه ورته زما وایي زه به تا سره ګورم مې پسې سرور راولم رور نه غني کم دې راپسې راوله تش تا ویلي ما ویلي آنټي سلام علیکم ستړي مه شي څنګه یې اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شي وایي ته هم راغلې ستړي مه شي څنګه یې ښه یې کښېنه آنټي څنګه تاسو ښه یې ښه یم تاسو څنګه یې واړه ځاګه ښه و آنټي بس شکر دی ټول ښه دي اختر تېر شو شکر دی ښه ښایسته اختر دی آنټي شګوفته څه شوله اترکه راتلې نه هله ما دې خدای وایي دا سوڼې کوړي څوک دي څه بهانه جوړه کړم السلام علیکم سکه خورجي دا څوک دي میلمنې دي ښه کوم میلمنې دي دا د بره چمه ښه ما وایه که دا زموږ د سکوله ملګري دي تا کله سکول ویلې مدرسه خو مې ویلې که نه ورک شه ښه کښېنئ خفه نه شئ آنټي دا زلمی څوک و دا زما کشر رور دی ستا مړښت دی خو غلی کښېنه ستا پکې څه کار دی ستاسو د لاسه زما عزت تار شو چېرته د بوتلو ښځه نه ای د بلا خولې هلکه دا خو ډېره تیزه ده بله څه بانه جوړه کړمه یاره وایډیا ښه آنټي نور حالات ښه دي بلکل خیر دی خورجي ما یې دې زنانو له څه بوتل موتل راوړم بیا ښه غلی کښېنه د ځانه دې عشق دړۍ جوړه کړې دا زما رور دی ټوکمار دی ټوکمار خیر دی خو چې کونډمار نه یو هلکه دا لشمکه خو ډېره ورانه ده پوه شوه راباندې ځه ټیک ته خورجي څوک خدای اړه نه مجبوري
ته ما دورې خواست نوم دی ورګه لږ ډبل ټیپ ورته وکړم یا لکه مخې سپین دی او خپې تورې جوړې کریم تېر شوي ښه الله غر کې کړم هلکه اله ماتې زار کې لږه نور هم رانږدې کا خورجي رانږدې کوم خو دا بله خبیثه مې څه ته نه پرېږدي په شرمونو دې وشرموله ما څوک ته نه کور ته راتلی نه شي خورجي دا مې دا موبایل نوی واغوستو ما چې کیمره څنګه ده چې دا جینکۍ د میک اپ نه بغیر څنګه راخلي زه به سټډي وکړم ځه دا ورته کره دي خبیثي وې که خدای دا نه چپوزه و انټي یو تاسو کوم که خپه کیږئ نه دوه وکړه انټي تاسو یو څه پورې ولې ورنه کړی عمران خان مې خوښ خو پلار نه ورکوله ستاسو انټي بیخي د زړه بند دی ته به خدای وکړه بختي رحمان هم کړې وه هیبه انټي خیر دی د قسمت خبرې دي انشاءالله میلاو به شي قسمت خبره خو هم ده خو پخوا کریم نه و دا داسې پاتې شوې ده بدعمله بیا رالو مخ پټ کا خورجي ما چې دې بازار ته ورځم ځان ته مې زلوډ وکړم تا ته به مو وکړم او دې ماشومې نمبر راواله منډې د مخې به دې ته مو وکړم په قلاره باندې کښېنه هېڅ ضرورت نشته ماشومې ته یې زلوډ مه کوه او د دې خاوند عبدالحق ته خیر دی وکړه پاسه اشک دړی دی واده کړې ده اول الحمدلله د دې خو 5 بچي دي ای خدای هم په زمزقور مات کړو دا د واده ده ته دې ته خو ماشومه جینۍ د غر کم کړه او ته ماشوم دغه یو خاوند زه خورجي خدایا دې قسمت ته دې وګوره انټي بس منګه ځو ښه ناوخته شو وړوکیا ولې خورجي ایروډ ځانه موږ ته رکشه لږه ودروه ای ته خدای دې دا ویته خولي ووایه دا روډ ته کټ که دا جان بیا هم څه سمون خوړو Yes, the motherfucking Eagle Double G.